لکه د مشرف نوم په اودس کې اخله پوه شوې د مشرف دلته ما سره ځواړنده مړه اودس کې اخله اشرف غني راویزان دي پوه شوې ونه کې دي ومنډه نه په تا نه په بل چا کې ومنډه پوه شوې جنرال صاحب په بنګال موږ سره یو ځای شو ما له په فارم کې کار وکړ له بنګال سره ورکاټه مریم نواز د ورزمر نږدې ده ته بنګال ته پسې دلته موږ سره دغه هم نشته اشوانیازي نشته په اسلام آباد کې بله خورې نشته دلته ټول اوس په ټیک ټاک ناست دي اخوندزاده صاحب ګوره افغانستان ته چېرته زه خو په امریکا کې یم امریکا کې یو قانون ده چې نر په نر سره واده کوي هغه دغه دپاره دی هغې باندې تاسو دپاره دغه کوم کړی دی قانون خدا کنه هغه ټرمپ بابا ختم کړ ټرمپ راغی هغه ختم کړی نه د مقصد که دا قانون اوس هم برحالي چې هاشم لوګری د رولې د نکاح ورسره وکړه نه مبین خانه زموږ چټکۍ له د افغانستان نه راوځي د افغانستان کومه داسې خلک مریخ ته لګي خو همدا موضوع ده نو ایمه خبر دی دا موضوع چېرته ده دا مه کوه سړیان واسې نه نو سپکې خبرې مه کوه ته د طالبانو ترجماني کې اخوندزاده وروره چا سپکه کړې خو ته سپکې کړې نو کله یو څه مریم نواز نه هم شروع کړه نو تاسو چې شروع کړئ نواز خو سپک شوی دی نو دې څه دفاع کړې نو موږ کوم د داسې ترنې ښځې یادو موږ کوم دغه خبره ده هغه د سرداري روسونو مګي فهیم صاحب خوا پې بدېږي خوا کې د فریدم آصفه زرداري جنرال صاحب نور خبره پرې لږ تازه شوتره لګه پیښور ته چې ګډون پکې نه تا خوله ولاکه شکل ته جوړې هغه باندې دغسې خوله مې وایي ژوندي تیزاب مسکل جنرال صاحب ته خبر نه خیر دی جنرال صاحب ښه پاکه خولې ده ورته وګوره د مخ نه نور ساسي نور چې د ستا دغه وګورو نور ساسي د مخ جنرال صاحب کیمرا خلاصه کړه جنرال صاحب کیمرا خلاصه کړه ستا د ډاکټر صاحب اخوندزاده صاحب اخوندزاده صاحب ته دې دا کمره خلاصه که یاره زه اوس په اخوندزاده صاحب اوس هم یخني د اوره شروع ده په ما کیمره څه کې زه اوس راپاڅېدم سهار شو مړه ته دا کیمره خلاصه که یاره ورته خلاصې کړه اخوندزاده صاحب ډېر په مینه یې ویلې دې ورته خلاصې کړه دا وګوره اوره شروع ده اوس هم خردرین ځان ته یې واړه ځکه ته دا کمره ځان ته واړوه اخوندزاده صاحب باندې پر جزونه ټیکي ښه دا جزو انجینیر دی وا درګه جازونه ټیکي نه څه د اسمان ولې په تیګو کمره خلاصه که اخوندزاده صاحب چې زه دغه جازونه موږ راولو ده نه واپس دغې پسې روان یو پوه شوې اخوندزاده صاحب ورته وښوه نه زه اوس خوب راپاڅېدم جازونه ټیکي تاني سي دعاګانې وکړه کمره خلاصه کړه ته په کیمره څه کې خبرې کوه ده یاره دا مخ ګورم ته وبې ولې زما ښایسته د نور نه ډک مخ دی دا به هغې حیا به درشي جنرال صاحب دلته خلک کمنټونه لیکي وایي اخوندزاده صاحب از ګې نه مه کوئ د عبارت کمنټ مه کوئ اخوندزاده صاحب کمره خلاصه کوه خیر دی وایي دې مړه پروا نشته خلاصه که ته مه شرمېږه اخوندزاده صاحب ته دا کمره خلاصه کړه نه خلاصوم پرېږده زه په کلاو کې مړه راځم اوس د خوب راپاڅېدم ګډ وډې یاره تره زوی مې نه ته خلاصه کړه مړه نه زما تره زوی چې کوم دی نو هغه دی ترکي دی سعودي عربستان دی پوه شوې چې ولیکي شاید صحیح نو خلاصه یې کوه مړه خیر ده ته خیر دومره زارۍ جنرال صاحب موږ سره تربوري مه کوه موږ سره تربوري نه کوي خلاصه کړه یاره ته مړه کیمره خلاصه زه په کلاو کیمره راځم خو زه اوس دې ټایم کې د خوب راپاڅېدم کلاو نه خلاصه کمره ته خلاصه یاره مړه دا کمره خلاصه جنرال صاحب ته هم خلاصه کړه اخوندزاده به هم خلاصه کړي ځه پرېږده چې هر څه وي زه
مکوي یو خبره وکړه کیمرا خلاص کوته دا د امیر صاحب دا د ما کیمرا خلاصه کوه صاحب دادا صاحب ته مو چې خلاصه سبا به خلاص دا اوس خبره شم چې ماشاءالله چې دا اوس به راته جنرال صاحب ماشاءالله د برید له خو دی ویني ساتي اچار دي ساتي اچار اوس دی مته کوچو وته خو دا اسلامي له فکر عزیز افشن ورته ولګه چې خلاص کړه اخم زاده صاحب کیمرا خلاص خیر ده یار نه ګریټ کابل نه جوړه ګریټ پاکستان ګریټ پاکستان جوړو کنه ته پرې دا خبره ګریټ پاکستان په پخ مټ پټ مخ نسی تاسو د واګان فارم کې یو مارفور ناشته د سرکار کې پوښوي خو هغه فخاره دا ساتوي جنرال صاحب خیال کوو ګور رښتیا وایي ته ما یو سپای ساتل دی رښتیا وایي لکه درغه ټوله د لوالو زول یو فیضمی درغه یو کپ چای اوس کله زاده صاحب دا کیمرا ورته خلاصه کوم نه اخلاص یو در مچو چې نه اخلاص هم نه اخلاص د سره چې کوم کار شوی دی هغه ویډیو په سره ده هغه بیا د څه وخت شرکو چې کله ارسه چې دی دنیا او کتل چې اوس کله ټول خلک خلیدل غراغه په خندا کابل ته ریل ګاډي هم دنیا ولیدل کته کوي دود پتی اوس کله دود پتی منګه خپل داسې کوو ریل ګاډي د فیض حمید لا بل ویډیو موږ سره ده یو خبره تاسو ته کوم یو خبره کړه تاسو وايي موږ سره ټمبام د دنیا را نداري جدا د واقع ده خو تاسو خو یو ورځ دنیا ته ټمبامونه کو د باز د مریم نواز ورمخکې دا ډېر څه نو خي دا هم څه ته خي جنرال صاحب دوی دا پوسټ ډېر مخه تا کوي په بغا جنرال صاحب وګو وړه شی به څوک چې سات چاته وخی نامړه او بوله څه لا به وړه وښوي دا غي د نوم نه هندستان یې اسرائیل ته بل خبره چیرته ټمبم نه دا دنیا یې ردلې نو تاسو به مریم نواز ولې ورمخکې کوله تاسو مخکې کړه خو تیراله نو هغه باندې کې میټینګونه تاسو هغه چې هغه پلان مخکې چو هغه به خو نتلا بارک زي نه هغه اشپاز او هغه چیرته نه تللې بل خبره اشپاز او بېنظیره 1-1 ملاقات صدر کلینټن سره په وایټ هاوس کې کړی نو باچا چې کوي به یې کنه نه لکه دوی به په څه باندې خبرې کړي